اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. کله چې استاد له هغو او د هغو غیر الله معبودانو څخه خپل اړیکې پرې کړې دي نو زوی فلاني اسمت ته پناه یوسي. ستاسو رب پر تاسو د خپل رحمت لمن پراخه کړی او ستاسو د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. کتاب هغوی په سمته کې لیدلی وای نو داسې به درته ښکاره شوی و چې لمر چې کله راخیږي نو د هغو سمڅه پرېږدي ښي لوري ته تاویږي او کله چې پرېوځي نو له هغو نه کیڼ لوري ته اوړي پرېوځي او هغوی په سمڅه کې دننه په یو پراخ ځای کې پراته دي. دا د الله له نښانو څخه یوه ده چاته چې الله سمه لاره وښیي همغه سمه لاره موندونکی دی او څوک چې الله بې لارې کړي د هغه لپاره به ته کوم لارښود سرپرست ونشي موندلی. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تا به د هغوی په لیدلو انګېرلې وه چې هغوی ویښ دي په داسې حال کې چې هغوی ویده پراته موږ هغوی په ښي او کیڼ اړخ باندې اړول را اړول او د هغوی سپي د سمڅې په خوله کې څنګلې غوړولې ناست وو. که تا چېرته په یو کلکشک پټ غوندې هغوی لیدلي وای نو په شا به ورڅخه په تېښته راګرځېدلی وای او پر تا به د هغو له لیدنې نه هیبت ناست وای. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. او په دغه حیرانونکې صحنې سره موږ هغوی راپاڅول تر څو په خپلو منځو کې یو څه پوښتنه ګوینه وکړي. له هغو نه یو تن پوښتنه وکړه ووایه څومره ځنډ په دې حال کې پاتې شوي. نورو ځواب ورکړ ښایي پوره یوه ورځ یا له هغې نه لږ څه کم به پاتې شوي. بیا هغو وویل الله ښه پوهېږي چې زموږ څومره وخت په دغه حالت کې تېر شو. زه یې اوس له خپلو نه یو تن ته د سپینو زرو دغه سکه ورکړئ ښار ته یې ولېږئ او هغه دې وګوري چې تر ټولو ښه خواړه چیرته موندل کېږي. له هغه ځایه دې هغه یو څه د خوراک لپاره راوړي او باید چې لږ په هوښیارۍ سره کار وکړي داسې نه وي چې هغه څوک زموږ له دلته استوګنې نه خبر کړي. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. که چیرته د هغو لاس پر مون برشي نو سنګسار به مو کړي یا به مو بیرته په زور خپل دین ته واړوي او که داسې وشول نو مونږ به هېڅکله بری ونه شو موندلی.